درنو دوستانو راځئ په فارکس ټریډینګ په هغه ګټې باندې بحث کوو. ګورئ په تېر ویډیو کې موږ ډېر شیان باندې راجګر شو، البته په دې کې تاسې به پوه شئ چې څنګه فارکس ولې څنګه ګټه لري او څنګه مثلا موږ دنه موږ استفاده کولی شو ګټه ترلاسه کړو. ګورئ دوستانو که ویډیو خوښه شي نو لایک او سبسکرایب مو هېر نه شي. نو مخکې ځو او باندې بحث کوو. ګورئ ښه high liquidity دی او low barrier to entry, better risk management, trade anytime you want, low transaction. څه معنا؟ په دې معنا چې مثلا بازار کې high liquidity دی نو ته کولی شې چې په هر وخت کې نقدینګي بازار کې مثلا معاملات زیات ترسره کېږي نو نقدینګي زیات صورت نیسي نو ته کولی شې چې په هغه نه ته ګټه ترلاسه کړې او یا مثلا تاوان چې هغه څنګه ته کولی شې مثلا په هماغسې په بازار کې بازار شتون لري او ته دا د عمله دی نو depend your strategy او ستا مثلا باندې چې څنګه ته کولی شې مثلا د بازار نه نقدینګي نه ته مثلا استفاده وکړې. نو نقدینګي څنګه واقعي هغه د کارپوریشنز او یا مثلا بانکونو سره د دوی پیسو مثلا معاملات ترسره کوي او یا هم بانکونه مثلا انټرست ریټ او یا هم انټرست ریټ کم کوي او یا زیاتوي او یا هم د بازار نه پیسې اخلي او یا بازار ته پیسې عرضه کوي. نو په دغه صورت کې دا لکویډیټي رامنځته کېږي. او لو بیرر ټو انټري څنګه چې مثال ته بازار کې ته یوازې مثلا ته کولی شې چې ستونزه نشته یعنې ته آماده اوسې ته کولی شې مثلا په بازار کې انټر شې او بازار نه مثلا ته هغه خپل سهم واخلې خو کوم ستونزه او څه مشکل نشته پکې. صحیح ده، په هر وخت سره ستا ته مثلا آماده ده ته بازار ته او یوازې یو کلیک سره ته کولی شې د هغه نه استفاده کوې او یا هم کېدای شي مثلا د یو کلیک نه ته تاوان وکړې. نو هغه ډیپینډ آن یور strategy your mindset. بیټر ریسک مینجمنټ په دې معنی چې ته کولی شې ښه ریسک مینجمنټ وکړې. مثال په ډول چې مثال یو A شو او بل B شو نو دا دواړه دوه کسان دي، دواړه ټریډران دي، دواړه 1000 روپۍ لري. صحیح ده، په دې 1000 روپۍ کې مثال A او B A 250 روپۍ مثال هغه کوي او B چې دی نو 500 روپۍ دي. نو 500 او 200 نو B دوه ځلې ټریډ کوي، هغه دوه ټریډ په حساب باندې څه کوي نو بالاخره هغه خپل اکاونټ لا سره کوي او دوه ټریډ وکړي خلاص شو. کوم یو A او B چې دی مثلا څلور ټریډ کوي نو څلور ټریډ د 500 په بازار کې انټر کوي او د 250 روپۍ انټر کوي. صحیح ده، نو په دې کې څلورو کې یو دانه ټریډ څه کوي دا له لاسه ورکوي دی لاسه ورکوي او دی څه کوي دا دوه ټریډ کوي دواړه مثلا له لاسه ورکوي. نو ده له مارکیټ نه اگزیټ وکړو او خلاص شو لاړ او بي په مارکیټ کې پاتې شو. یعنې ما وویل که نه چې مارکیټ کې بیټر ریسک مینجمنټ strategy هغه په اسانۍ سره باید ترلاسه کړي. نو دلته څه کېږي نو په 500 روپۍ مثلا دی ګټه وکړه. صحیح ده، درې دانې ټریډ وکړو نو په 500 یې وکړو نو 1050 روپۍ. صحیح ده، 1050 او څومره بازار ته ورکړی و په درې ټریډونو کې 950 روپۍ. نو 950 روپۍ به اوس هم ورسره پاتې شو. نو چې 950 روپۍ ورسره پاتې شو او 950 بازار ته ورکړی نو دا یې نیټ پروفیټ شو او بالاخره بازار کې هم پاتې شو او په نتیجه کې ګټه هم ترلاسه کړه. نو د بازار کې هم پاتې نه شو او خپل کپیټل هم له لاسه ورکړ. نو دا شی شو بیټر ریسک مینجمنټ. یعنې ته کولی شې چې په اسانۍ سره ریسک مینج کړې تا پر ریشیو ریسک ریوارډ او ریشیو پورې اړه لري. په هغه صورت کې ته کولی شې مثلا څنګه ته بازار کې انوالو شې او یا څنګه سروایو وکړې. نو دلته ریسک مینجمنټ نه هدف څه شی دی؟ ګورئ دوستانو ریسک مینجمنټ دا نه ده چې مثلا ته پیسې څنګه کنټرول نه، دا هدف دا دی چې څنګه ته کولی شې چې په بازار کې پاتې شي، څنګه سروایو وکړې په مارکیټ کې. یوازې هدف دا نه دی چې ته ټریډ وکړه او ته پروفیټ وکړه، نه دا اسانه دی په دې کې ته تاوان هم کوې. نو یوازې ریسک مینجمنټ هدف یوازې ته باید داسې ریسک مینجمنټ ته په لانګ پیریډ لپاره ته بازار کې پاتې شي، صحنه کې پاتې شي. دا نه ده چې دوه ټریډ وکړې نو بس له لاسه ورکړې. نو دا غټه ستونزه ده بیا. یعنې دا په دې معنی چې دا ریسک ریوارډ ریشیو دی هم صحیح نه ده یا ریسک مینجمنټ نه لري. په دې صورت کې ته خپل اکاونټ له لاسه ورکړې او ته بازار کې هم شکایت پاتې شي او سروایو وکړي. صحیح ده، ټریډ اني ټایم یو ته هر وخت کولی شې ټریډ وکړې. 40 ساعته فعال دی او دا شپږ تریلیونه ډالر والیوم لري فارکس ټریډینګ. هېڅ مسله نشته، هر وخت کولی شې په دې کې ته انوالو کړې او ته بازار ته په ډایرکشن په کتو سره ته ټریډ وکړې. لو ټرانزیکشن هېڅ ټرانزیکشن فیس نه لري او سره بره دی او ډېر کم فیس مثلا ټرانزیکشن فیس چارج کوي. نو دوستانو دا نننی او په فارکس د اډوانټیج په حساب باندې یوازې یو کویک سمري باندې بحث کوو چې هغه کویک سمري باندې چې تاسې هم ځین خلاص شي
چې مخکې مونږ ویلي چې مثال فارکس ټریډینګ ایکسچینج اف کرنسي د پیسو تبادله یو تجارت دی بزنس دی او د سپیکولیشن او یا هم د رول بیس استراتیژي ته څه کوي هلته امپلیمنټ کوي او په نتیجه کې ته څه کوي ګټه او یا هم تاوان ترلاسه کوي هغه ته د ټریډینګ او ټرانسپورټینګ اړه کېږي او بیا نور مسایل ډېر دي چې بیا هغه باندې بیا غږېږو او باقي ټریډ by bonds by corporation by retail traders او دا د بانکونو لخوا شرکتونو یا هم د وړوکي ټریډرانو په حساب باندې څه کېږي دلته معاملات ترسره کېږي او تجارت کېږي او اډوانټیج چې دی او هاي لیکوډیټي چې ما ویل لو بیرر انټري او د بیټر ریسک مینجمنټ ټریډ اني ټایم لو ترانزیکشن کاست نو دا ټول هغه موارد چې ګټه او په دې باندې هم تاسو به چې څوک په دې کې انوالو دي او څوک یې څنګه ترسره کېږي او بل فارکس باندې هم پوه شي چې فارکس شي دا شي نه دی په دغه ټولو مواردو باندې پوه شئ انشاءالله چې ویډیو مو خوښ کړی کوم ویډیو مو خوښ شو نو سبسکرایب مو هېر نه شي او د په خوا کې یو لایک ورکړئ یو لایک مو له یاده مه ځي له دوستانو ملګرو ته چې څوک غواړي چې په دې کې ځان انوالو کړي او یا یې زده کړي نو دې فاونډیشن بلډ کړي نو دا فاونډیشن لپاره ډېر زیات مهم دی نو بیا نورې اسان کېږي تاسو ته بیا نور موضوعات هم راوړم په نور موضوعاتو باندې نو دا نن تر بیا ښې چارې السلام علیکم